د ننګرهار فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ریاست اړوند د څارنې او نظارت دغه کمیټه چې مشري د ننګرهار ولایت د فرمانونو او حکمونو تعقیب او نظارت رئیس مولوي امرالله حنیف کوي د کمیټې له نورو غړو مولوي خانغا درویش، مولوي محمد نذیر احسان، محمد نسیم امیری، اکرام الله همت، بهیر احمد شفیقزی، خیر الله خیرخوا په ملتیا د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون له امیر مولوي امان الله عادل سره د رادیو تلویزیون په دفتر کې د امیر المؤمنین د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت په موخه ناسته وکړه. د دغه کمیټې غړو د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون له بیلابیلو مدیریتونو او شعبو لیدنه وکړه او د دغه ادارې له کارکونکو سره یې له نږدې ولیدل. مولوي محمد نذیر احسان د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل له دولتي اداراتو د لیدنې موخه دا ده چې وګوري د امیر المؤمنین فرمانونه تر کومه حده تطبیق شوي دي. د نوموړي په خبره رادیو تلویزیون یې 15مه اداره ده چې ترې لیدنه کوي او زیاتوي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. اوس راغلي هر ادارې نه نظارت کوو چې د امیر المؤمنین حفظه الله او څومره فرمانونه تطبیق شوي دي، عملي ساحه یې موږ ګورو. هر ادارې ته موږ مراجعه کوو. دا زموږ 15مه اداره ده چې نن موږ د رادیو تلویزیون ادارې ته راغلي او د امیر المؤمنین د فرمانونو په تطبیق په رابطه چې څومره اجرات ترسره وشي د هغې نه موږ لیدنه کوو. په ورته وخت کې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون امیر مولوي امان الله عادل د څارنې او نظارت کمیټې دغه غړو ته په خپلو خبرو کې وویل چې رادیو تلویزیون یوه فرهنګي او نشراتي اداره ده او د کارونو ښه والي، شفافیت او د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو د تطبیق لپاره په کامله معنا کار کړی او کوي. د ننګرهار معبد څخه د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د امیر المؤمنین حفظه الله د 1302 ګډه فرمان له مخې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي 161 تنه د کمیسیون د غړو په حضور کې خوشي شول. نوموړي په خپله برخه کې د فرمانونو حکمونو د تعقیب او نظارت کمیټې غړو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ.